زارا او کاشف ښځه او خاوند دي. دی ډېر زیات غریبان وي. د دې دوه بچي وي. د لور نوم یې عایشه وي او د زوی نوم یې عادل وي. زارا خپلو ماشومانو ته وایي د ګرمۍ چټیانې ختمېدو ته راورسېدې. تاسو تر اوسه پورې خپل د سکول کار نه دی مکمل کړی. مورې مونږ په داسې ګرمۍ کې سکول کار نشو کولی. که مونږ ته د کولر اغوستی وی نو مونږ به هم تر اوسه پورې خپل سکول کار ختم کړی وی. خو دې ګرمۍ د وجه مونږ کار نشو کولی. مورې تاسو مونږ دپاره به کولر کله اخلئ؟ ستا پلار سره پیسې نشته دي، کنې تاسو یې په دا ګرمۍ کې نه سوځولی. خو مورې مونږ په داسې ګرمۍ کې کار نشو کولی. بس دی. راځئ بچو څه فکر مه کوئ. که ما سره د کولر پیسې نشته نو څه چلو شو. راځئ زه تاسو بهر بوځم او تاسو باندې آیس کریم وخورم. مونږ به بهر ځو او آیس کریم وخورو. مونږ ډېر زیات خوشحاله یو. دې دواړه د خپل پلار سره بهر ځي او هلته آیس کریم واخلي. دې چې کله آیس کریم په خوند باندې خوري نو ناڅاپه هلته نه یوه مرغۍ راشي. نو عادل وایي هغه مرغۍ ته وګورئ. هغه مرغۍ خو به داسې اوس په ځمکې راولویږي. او ناڅاپه مرغۍ په ځمکه باندې ولوېده. دا مرغۍ لږې چې اوږې دی. ابو په دې مرغۍ باندې څه وشو؟ دا ولې په مځکه باندې وغورځېده؟ مونږ به دا مرغۍ کور ته یوسو. کیدای شي چې دا مرغۍ هلته کې ټیک شي. دوی دا مرغۍ خپل کور ته راولي او مخ ته یې دانې او اوبه کیږدي. دا مرغۍ د لوږو او تندو د وجه بېهوشه شوې وي. نو هغه زر زر خوراک وکړي، اوبه وڅښي او بیا هلته نه والوځي. هغه مرغۍ بیا راژوندی شي. ګرانې مرغۍ که بیا وږې شي نو مونږ کور ته راشه. دا مرغۍ څومره خوږه وه. کاش مونږ هغه له ځان سره ساتلې وی. نه زویه د هغې اولاد به هم د هغې په انتظار وي. نو مونږ هغه ځان سره نشو ساتلی. دا ګناه دی. پکې چلیږي او دې ټول اوده وي چې ناڅاپه پکې چلیدل بند شي. نو عایشه د ګرمۍ د وجه چغې وهل شروع کړي. صبر وکړه لورې، پکې بند شو. ګورو چې څه چل پې وشو. ته ولې چغې وهې؟ ته لږ صبر وکړه. کاشف لږ راپاسه، مهرباني وکړه د پکې وګوره چې دا ولې بند شو. نو کاشف پورته شي او پکې سمولو کوشش کوي. خو هغه پکې نه سمیږي ولې چې هغه بالکل خراب شوی وي. ابو که تاسو مونږ لپاره کولر اخیستی وی نو مونږ ته به نن شپې دا تکلیف نه میلاویدی. تاسو ته داسې خبرې کول نه دي پکار. ستا پلار سره پیسې نشته دي. که هغې سره پیسې وی نو ولې هغې به تاسو ته کولر نه اخیستی؟ تاسو دواړه اوده شئ. دې ټول مجبوره وي او په ګرمۍ کې د پکې نه بغیر اوده شي. بله ورځ کاشف بازار ته ځي او د نوي کولرو دکان ته لاړ شي. خو کولر یې ډېرې زیاتې ګرانې وي. زه بخښنه غواړم خو زه دومره پیسې نه لرم. زه دا کولر نشم اخیستی. بیا کاشف د کباړي دکان ته راشي او هلته نه یو زوړ کولر اخلي. دکاندار ورله وایي تا څه پکار دي؟ زه دا کولر غواړم چې د څومره کې دی؟ دا کولر به زه تاسو ته 500 روپۍ کې درکوم. خو دا خو بالکل خراب دی. ته په دا باندې څه کوي؟ زه به دا کولر د خپلو ماشومانو لپاره جوړ کوم. زه پیسې نه لرم چې یو نوی کولر واخلم. کاشف دکاندار ته 500 روپۍ ورکړي او زوړ کولر راواخلي او کور طرف ته یې راوړي. کله چې هغه کور ته نږدې وي نو د هغه کولر نه ډارونکي اوازونه راتلل شروع شي.
دا زما کولر دی تاسو څنګه دې ته لاس راوړئ زر کوي دا کولر اوس په مځکه باندې همدلته کېږده او لاړ شه دلته نه کاشف اخوا دیخوا وګوري خو هغې ته هیڅوک هم نشي لیدلی او کاشف کولر په ځمکه باندې کېږدي نو دا چوړیل د کولر نه بهر راوځي او کاشف ته وایي زه به تاته د دې خطا لپاره بخښنه ونه کړمه او د دې سزا به زه تاله ضرور درکومه او هغه سزا به د مرګ سزا وي په دا کې هماغه مرغۍ هلته راشي نو هغه چوړیل وایي دا ګلابي پری ده زه یې ښه پیژنمه نو هغه مرغۍ په پری کې بدله شي او ځمکې ته راښکته کېږي په هغه ورځ زه بازار ته راغلی وم او تاسو زما سره ډېره مرسته کړې وه د هغې دپاره ډېره مننه زه به نن تا پرېږدم تا ما کور ته لاس اچولی دی او مرګ ته تیار شه تا ما کور ته لاس اچولی دی زه به نن تا ژوندی نه پرېږدمه زه به تاسو ته د دې خبرې اجازت نه درکوم چې تاسو یو دومره ښه انسان سره دا نه بد کوئ د ده ځای نه لاړه شه تا ما باندې ډیر غټ احسان دی زه تا د دې چوړیل نه بچ کړم ته یو ډېر ښه انسان یې د ستا مدد کولو کې ما له ډېره زیاته خوشحالي میلاویږي او هغه پری ازوړ کولر بالکل نوی کی دا کولر به یوازې تا ته هوا نه درکوي ته چې د څه خواهش لرې دا به ستا ټول خواهشونه پوره کړي ته چې څه جاهز خواهش د دې نه کوې دا به د ستا ټول خواهشونه پوره کړي او زه هیله لرم چې ته به د خلکو مرسته هم ضرور کوې ګلابي پری زه به تل د خلکو سره مرسته کوم ستا ډیره مننه او ګټ د هغه ځای غیب شي کاشف هغه کولر راواخلي او کور ته یې راوړي نو د هغې بچي ډېر زیات خوشحاله وي او د کولر هوا ته ناست وي دا کولر بالکل نوی دی او ډیر ګران ښکاري دومره پیسې در سره چرته نه رالې نو بله ورځ چې مونږ د کومې مرغۍ مرسته کړې وه هغه یوه پري وه او هغې ماته دا کولر ډالۍ کړی دی دا یو جادویي کولر دی د هر څه چې غوښتنه ته کوي د دې نه وغواړې نو دا به تاله په مغټ ټایم درکړي ښه وړومبی به زه غواړمه زما ډېر زیات آیسکریم خوښ دی ما له آیسکریم راوړه نو آیسکریم د هوا کولر نه راووتل او د عایشه مخ ته راغلل نو عایشه ډیره زیاته وډاره شوه او د آیسکریم لیدلو سره ډیره زیاته خوشحاله هم شوه زه اوس زما نمبر دی نور څه ورسره شته دي که صرف آیسکریم و ختم خو نه شو ما چاکلیټ پکار دی چاکلیټ نو د چاکلیټو یو ډک بلټې د عادل مخ ته راښکته شي دومره ډیر چاکلیټ ډیره زیاته مننه جادویي کولر دا یو ډیر ښه کولر دی ماله د یو فریج ډیر زیات ضرورت دی ماله فریج راکئ نو زهره دپاره هغې کولر نه یو فریج هم راوځي یا الله زه ستا ډیر زیات شکر ادا کوم چې ماته ته دومره ډیرې خوشحالي راکړې ای جادویي کولر زما ایسی پکار دی او لږې پیسې مې خرچې دپاره پکار دي او یو ټلویزیون هم پکار دی زما دا جادویي کولر د کاشف ټول خواهشونه پوره کی مونږ خپل ټول ضروریات د جادویي کولر نه پوره کړل اوس زمونږ فرض دی چې مونږ د خلکو هم مرسته وکړو کم خلک چې مونږ په شان دي ضرورتمند دي د هغې سره مرسته کول ضروری دي دې دواړه د ضرورتمندو کور ته ورځي او د هغو خلکو نه د هغو ضرورت پوښتنه کوي او د هغو سره مرسته کوي. که تاسو دا ویډیو خوښه شوې وي نو د لایک کئ، زما چینل ایول سټوریز پښتو سبسکرایب کئ او بیل آیکن ضرور دباو کئ.
د ویډیو کتنو ډیره مننه.